سلام، وخت مو بخیر قدرمنو. زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او د صحت په کالیو کې نغښتي یاست. دا وخت زه په مردان سپورټ کمپلیکس کې ولاړ یم. که څه هم زه د کرکټ سره کم علاقمندي یا کم شوق یا کم تړون نه لرم، خو ما فکر وکړ چې ولې نه په دې مازدیګري کې سړی تازه هوا واخلي، لږ مایند ریفریش شي، لږ سړی خوشحاله شي او راتلونکي وخت ته وهڅېږي. تقریبا یو نیم کال وړاندې زه مردان سپورټ کمپلیکس ته راغلی وم. هغه هم د ملګري سره راغلی وم او په زور باندې راوستی وم. تقریبا یو نیم کال پس چې زه رالم، دلته نور هم پرمختیایي کارونه شوي دي، ډیولپمنټ شوی دی. که زما پر شا باندې ګورئ، واړه لګیا دي، خاکیانې کوي، څوک بره لګیا دي، کرکټ یې کوي. ما فکر وکړ چې ولې نه یو ویډیو ثبت کړم او زه دلته ننداره کړم او تاسو ته دغلته خوندونه واخلئ. که وخت لرئ دا ویډیو ستاسو دپاره ده. دلته چې رادننه شوم، څوک هسې منډې وهي، څوک هسې ګرځي راګرځي زما په څېر باندې چې وخت لري، وزګاري. ما ته د خان زمان کاکړ صاحب دغه شعر رایاد شو چې هر زور به منسوخ شي او د مینې زور به پاتې وي. هر زور به منسوخ شي او د مینې زور به پاتې وي. من حسن پرست په خدای بهي او نور به پاتې وي. دا سیزونه که ګورئ، زه خو نه چلولی شم او نه یې په کار باندې پوهېږم، نه یې کارولی شم. دلته خلک اکسرسایز کوي، مختلفې لوبې کوي، ځان خوشحالوي. اخوا هغه سایډ ته تاسو ته زه در وښیم، خاکي لوبه روانه ده. دلته په دې سپورټ کمپلیکس باندې بلا خبرې کیدی شي. زه نه غواړم چې دا موضوع رانه بل پلو لاړ شي، خو که وګورو د امیر حیدر خان خوطي په واکمنۍ کې یا د هغه په ګورنمنټ کې چې کله هغه وزیر اعلی بله کارونه شوي وو، پرمختیایي کارونه شوي وو. د کرکټ یا د لوبو په لړ کې که موږ وګورو، یو شمېر نور پرمختیایي کارونه که وګورو، دغه طرف ته لمر دی. زه نشم کولی چې سمه پوره پکې راولم، که زه یې لږ شانته کې رازوم که خلک لګیا دي، خاکیانې کوي. بل پلو هغه طرف ته خلک سپورټس کوي، بره ورته ناست دي. زما غوښتل زما د دې موضوع یا زما د نننۍ غونډې موده او مقصد همدغه و چې له خلکو سره وغږېږم، د خلکو سره یو څو خبرې وکړم، هم د دې ژوند په اړه باندې. دا دوه ځوانان هم رالل، یو دوه خبرې ورسره وکړو. ملګری څنګه یې؟ صحت مزاج دې ښه دی؟ ټیک ټاک یې؟ تورګه ښه. زه خپله یوټیوبر یم، خبریال یم. دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی؟ نوم دې څه دی او څنګه رالی دلته؟ زه خو بس زما نوم ارشد دی او شیرینکوټو کې اوسېږو. ژوند تا تپوس وکړه څنګه روان دی؟ ژوند خو ښه خوشحاله. دلته څه گیم میم کوئ که نه؟ دا راته ووایه. نه هسې رالو چکر او ته څنګه یاره؟ برابر یې؟ ټیک ټاک یې؟ کار ته رالو، بس دلته میچونه دي، بس موږ یې انجوای وکړو. انجوای کوي که نه؟ خوشحاله یو ورته؟ شکر. کومه لوبه ته کوې؟ بس موږ خپله کرکټ لوبه کوو. نور ښه یې که نه؟ ډېره مننه، وخت مې دله خراب. بلې ملګرو، همدلته چې راوختم ښکته خاکي لګیا ده او دلته یو څو ملګري راغلي دي، ټیک ټاک میک ټاک یې هم سازولې. ما وپوښتل ما چې څه روان دي؟ خوشحاله دي؟ پوښته مې سلامونه، جوړ په خیر. وعلیکم السلام. څنګه یې ورور؟ څه احساسوئ؟ څومره خوشحاله یاست؟ کوم ځای نه راغلي یاست او څه به ویل غواړئ؟ مونږ شیخ ملتون ټاون نه راغلي یو، بس هر مازدیګر راځو دلته چکر دپاره، واکینګ هم وکړو او چکر دپاره راشو که نه دلته کې د پارک ته. څومره ستاسو په فکر باندې دا ښه خبره ده چې خلک مازدیګر کې دلته راشي، وخت سپینډ کړي، وخت وباسي، مازغی یا مایند ریفریش شي؟ دا څومره اړین دی یا معتبر دی د خلکو لپاره؟ بس دا خو ډېره شکریا دا کوو چې دا پارک جوړ شوی دی که نه، زموږ د انټرټینمنټ دپاره جوړ شوی دی او هر مازدیګر مونږ راشو چکر ده. دوستان را سره راغلي دي، دا دوه ملګري راغلي دي. د دې دوست څه نوم دی؟ دا څنګه یاره؟ السلام علیکم، زما نوم شهزاد دی. څنګه یې جی؟ تاسو ښه؟ ټیک ټاک څه به ویل؟ یاره الحمدلله، بس دا شکر الحمدلله د الله پاک فضل دی. دا سپورټس کمپلیکس دی، موږ پکې خپل انجوی دپاره، داسې گیم مې هم دپاره، ایکسرسایز دپاره ورسره موږ ډېر خپل انجوی کوو. تاسو کومه لوبه وغیره کوئ که نه؟ الحمدلله موږ خو په خپله لکه خپل ځاني کرکټ شوق کوو، خو لکه هسې انجویمنټ دپاره چې کوم دی هر یو لوبه چې کوم دی موږ دغه کوو. څه فکر کوئ ستاسو په آن باندې چې داسې په هر علاقه کې، په هر یونین کونسل کې داسې ګراونډونه سازول پکار دي که نه پکار؟ یاره سازول پکار دي ځکه چې دا نوی کلچر چې کوم دی لکه دا خو ګوره لکه زموږ د حکومت له پکار دي، دا نوی کلچر دی. خامخا نن سبا واړه ځایونه وي او په دې کې چې کوم دی کورونه ځایونه تنګ وي، نو لکه د وړو دپاره داسې خامخا یو پارک پکې پکار وي، یو ځای پکې پکار وي چې د هغې دپاره زموږ د واړه سیفټي پای کې راځي، گیم دپاره دغه دپاره، نو ډېره دغه مطالبه ده. درمنو کتونکو او اوریدونکو، زما دا خپرونه هم د دې ځای نه پای ته رسي. د دې یوازینۍ موده او په دغه خاطر مې درسره خپروله چې تاسو کولی شئ چې په مازدیګري کې چکر ووهئ، لږ ریفریشمنټ واخلئ، مازغه لږ دمه شي. دا خپرونه مې هم د دې ځای نه پای ته رسي. چېرته چې مې ښاده واده بریالي اوسئ. کور مو ودان.